زدا الله کلام یم ستاسو د عزت لپاره د خدای له لورې یم راغلی هدایت لپاره زدا الله کلام یم زدا الله کلام یم ستاسو د عزت لپاره د خدای له لورې یم راغلی هدایت لپاره زدا الله کلام یم د خدای کتاب یم زه یاد یم په نوم د قرآن د خدای کتاب یم زه یاد یم په نوم د قرآن الله کم تا غوره ستا د انسانیت لپاره د خدای له لورې یم راغلی هدایت لپاره زه د الله کلام یم زه د الله کلام یم ستاسو د عزت لپاره د خدای له لورې یم راغلی هدایت لپاره زه د الله کلام یم ما تلاوت کړه ګوره زما احترام وکړه ډېر ما تلاوت کړه ګوره زما احترام وکړه بیا بدی اومنما تا د صداقت لپاره د خدای له لورې یم راغلی هدایت لپاره زه د الله کلام یم زه د الله کلام یم ستاسو د عزت لپاره د خدای له لورې یم راغلی هدایت لپاره زه د الله کلام یم زما سره مینا کوه زما په لار درومه زما سره مینا کوه زما په لار درومه ځان دې تیار کړه ګوره خدای د عبادت لپاره د خدای له لورې یم راغلی هدایت لپاره زه د الله کلام یم زه د الله کلام یم ستاسو د عزت لپاره د خدای له لورې یم راغلی هدایت لپاره زه د الله کلام یم زما به حکمونه مني په ما عمل کوه زما به حکمونه مني په ما عمل کوه ځان دې لایق وګڼه زما د شفاعت لپاره د خدای له لورې یم راغلی هدایت لپاره زه د الله کلام یم زه د الله کلام یم ستاسو د عزت لپاره د خدای له لورې یم راغلی هدایت لپاره زه د الله کلام یم خیر خواه فکر کوه ځان له دوزخه ساته خیر خواه فکر کوه ځان له دوزخه ساته تقوا اختیار کړه ګوره ځان کړه د جنت لپاره
د خدای له لورې یم راغلی هدایت لپاره زه د الله کلام یم تقوا اختیار کړه ګوره ځان کړه د جنت لپاره د خدای له لورې یم راغلی هدایت لپاره زه د الله کلام یم